نظر بد دا څومره خطرناک شی تاسو ته اندازه چې په حدیث شریف کې راځي چې العين حق، دا نظر چې کوم دی دا لګي د حق دی، یعنی دا لګي. او دغه شان دی اول حدیث شریف کې سره راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نظر بد چې کوم دی دا انسان قبر ته رسي او اوخ چې کوم دی هغه هنډې ته رسي، یعنی چې دا په بل انسان باندې دا نظر ولګي نو دغه چې کوم کس دی چې په چا باندې نظر ولګي نو دا دومره خطرناکي بعض نظر چې هغه انسان دومره بیماره کې بداسي حالت ته ورسي چې د دنیا نه لاړ شي. ډېر شي کسان داسي چې هغه څه بیماری نه خورو موډي اچانک به دغه وشي نو د دې بعض نظر اثر داسي چې هغه انسان چې کوم دی هغه قبر ته ورسي دومره سخت. او دغه شان دي وخ شو د وخ مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړل دام یو جانور نه په جانورانو باندې نظر لګي نو دا چې کوم دی په دې باندې چې انسان نظر ولګي نو دې ستو ورسي پندې ته ورسي، یعنی ظاهر خبره ده چې بیا مرینو دی بالاله چې رااله بیا باندې ترس نو نظر بد چې کوم دی دا لګي. دا ولې لګي د دې مبارک مستاسمه او د دینه د بچ کېدو چې کوم طریقه دا غو مستاستا وېما چې د دې دوه طریقې د حدیث نورم ثابت دي، دوه طریقې دي غلط تاسو مخه ته بیانوم چې تاسو ان شاء الله تعالی د دې په ذریعہ باندې د نظر بد نظر بچ کول شي. او په دې دوه طریقو چې کوم دي تاسو یو طریقه اختیارول شي چې کوم تاسو ته اسانه. نظر بد ګوره ظاهره خبره د موږ مسلمانانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په هر مرحله کې زمونږ ته چې کوم دي تعلیمات را کړلي او دا موږ د حکم دی چې کله تاسو ته یو شیخ ښکاره شي نو تاسو ماشاءالله وایي، چې کله ماشاءالله وایي نو هغه چې د نظر هغه اثر دی هغه به ختم شي. ډېر شي کسان داسې چې دا سترګې وږي هغه چې کوم څه شي ته ګوري نو هغه چې کوم دی هغه په نظر کې دومره اثر چې هغه هغې شي باندې یا په انسان باندې چې څه شي ته مو ګوري نو هغه بیا اثر کوي. نو پکار داره چې ماشاءالله وایي. بعض کسان داسې چې هغه حسدین یعنی حسد کوي د بل کسره دغه سره نعمتونه ګوري نو هغه چې کوم دی په هغې باندې نظر کوي نو د هغې سره چې کوم دی هغه دا غواړي چې عادت نقصان ورسېږي نو هغه چې کوم دی خپل د نظر په ذریعه باندې هغه ته نقصان رسي. ظاهره خبره ده نظر لګي نو پکار دار چې موږ چاته نقصان نه رسو. څنګه چې جادو کول حرام دي دغه شانتي نظر بد کولم دا حرام عمل دی. نو چې کله تاسو ته یو شیخ ښکاره شي تاسو په نظر باندې خو لګي تاسو ماشاءالله وایي، ماشاءالله باندې تاسو سم نزي د بل انسان په بچتو شي هغه به نقصان نه بشي او تاسو چې کوم دي تاسو هم د دغه نه بشي د ګنا نه بشي. ظاهره خبره ده یو حرام عمل دی. بل انسان ته نقصان رسول بل مسلمان ته تکلیف رسول داغه نقصان کول خپل د سترګو په ذریعہ باندې یا په صورت په ذریعہ باندې دا بالکل ناجایز او حرام عمل دی. څنګه چې تاسو تموي جادو حرام دي دغه شانتي نظر بد کولم دا یو حرام عمل دی، حرام فعل دی. چې کله تاسو ته یو شیخ ښکاره شي تاسو په نظر باندې خو لګي تاسو ماشاءالله وایي، ماشاءالله باندې تاسو سم نزي د بل انسان په بچتو شي هغه به نقصان نه بشي او تاسو چې کوم دي تاسو هم د دغه نه بشي د ګنا نه بشي. ظاهر خبره ده یو حرام عمل دی. بل انسان ته نقصان رسول بل مسلمان ته تکلیف رسول داغه نقصان کول خپل د سترګو په ذریعہ باندې یا په صورت په ذریعہ باندې دا بالکل ناجایز او حرام عمل دی. څنګه چې تاسو تموي جادو حرام دي دغه شانتي نظر بد کولم دا یو حرام عمل دی، حرام فعل دی. د نظر بد نه بچ کېدو دوه طریقې تاسو ته خبره. یو طریقه دا مختلف طریقې د حدیث نو ثابت دي. یو طریقه دا چې کله نظر بد چې کوم دی داغه نه د حفاظت لپاره تاسو د عمل کول شي بچا باندې نظر بد لګیدل هغه باندې د داسې دم کول شي. سورۃ الفاتحه به وای، سورۃ الفاتحه الحمد شریف، آیت الکرسی چې کوم دی دا به وای او معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا به وای. او دا غینه بعد چې کوم دی دا چې کوم دعا د ساتو سکرین په نظر راځي اعوذ بکلمات الله التامه ومن كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. دا دعا چې کوم دا به وای او پزان باندې پوکای دا پزان باندې اسم روزانه وای دا دعا خپل بچو باندې وای او که بچری چا باندې نظر بد لګیدل نو هغه باندې داسې عمل کول شي ان شاء الله تعالی د دې په ذریعہ چې نظر بد دي داغي اثرات په ختميږي. دا روزانه دا عمل کوي ساروم کوي او ماخامو. یو طریقه خدا و. بل طریقه دا چې په کم کس باندې نظر بد ولګي یعنی چا باندې نظر بد لګیدل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قول په ذریعہ باندې هغه دموي بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها. دوباره اورئ بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها. دا به کوم دی تاسو وای او داغه نه بعد چې کوم دی هغه ته بیا سو وای قم باذن الله د الله په حکم سره پاسا یعنی دا کلمه به وای او داغه نه بعد چې کوم دی هغه ته وای چې قم باذن الله د الله په حکم سره پاسا. نو ان شاء الله تعالی د دې په ذریعہ باندې
داغه چې کوم اثر لري د نظر بد هغه به ان شاء الله تعالی ختم شي. نو امید کوم چې د نظر بد په حواله سره دا دوه اعمال چې کوم دي دا بس تاسو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.